بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور ایمل خان امی. په دې ویډیو کې موږ راځو یو ډیسکټاپ اپلیکیشن باندې خبره کوو. یو سمپل شان اپلیکیشن موږ کریټ کړی په جاوا پروګرامینګ کې کیلکولیټر. نو ان شاء الله ډیر ایزی میتھډ سره موږ هغه کریټ کړی دی. سو انیشل کې تاسو یو پروجیکټ واخلئ، راوشي پروجیکټ نیکسٹ project ته باندې ورکړئ let's suppose so calculator error in the name existed calculator 2 دا وخت صحیح شو calculator 2 finish. نو من دا ټیګ به موږ لیکو. نو دلته موږ NetBeans ID یوز کړی دا تاسو ته سمپل ښکاري چې څوک اکلیپس یوز کوي. موږ دلته NetBeans ID نه استفاده کړې ده. دا هغه اپلیکیشن د ډیسکټاپ اپلیکیشن چې هغه په بیک اینډ کې کوډ شوی ده. نو ډیر ایزي شان کوډ د خاص پکې څه نشته دی، تاسو کتلی شئ. نو موږ راځو دا رن کوو چې دا موږ ته آوټپوټ څه راکوي. دا د بیسک کې بیک اینډ کوډ دی، تاسو ته ښکاري یو جے پریم اغوستی موږ دا موږ رن کوو چې موږ ته آوټپوټ څه راکوي. تاسو ګورئ موږ ته فوټو یو کیلکولیټر راکو. ګورئ دا د مطلب هغه آوټپوټ دی موږ سره. که تاسو په بیک اینډ کې د شاته دغه کوډ شوی ده. ډېر سمپل انشاءالله موږ په پښتو لینګویج کې دا تاسو ته څه کوو پرزنټ کوو. نو دغه کیلکولیټر دی دا د ټیکس ایریا ده صحیح دی. دا د چې کوم پینل دی د جے فریم ده دا آیکنز دي. موږ په دې کې مختلف اپریشن تر سره کولی شو صحیح دی. تاسو ګورئ زه یو اپریشن تر سره کوم 45 صحیح ده ماینس 40. نو چې کله موږ د 45 نه 40 ماینس کو نو موږ سره ګیټ آنسر 5 راځي صحیح دی. دا شان تاسو ایډیشن هم کولی شي، ډیویژن هم اپریشن تر سره کولی شي، دا شان ملټیپلیکیشن یا پروډکټ اپریشن، یعنی مطلب هر یو اپریشن دلته تاسو تر سره کولی شئ. نو راځو هم په دې به خبره کوو چې آیا په بیک اینډ کې دا څنګه کریټ شوی دی صحیح دی. سو په سټارټ کې موږ اخلو جے پریم چې څومره موږ سره یو آی کمپوننټس دي یا یو آی چې کوم کنټرولز دي نو هغه ټول موږ جے پریم ته څه کوو انکر کوو. نو جے پریم equal to new جے پریم sorry دغه شان موږ جے یو پینل اخلو panel equal to new j panel. next موږ یو ټیکسټ ایریا اخلو نو j text area او just صرف text یا text area simple equal to new j text area. دغه پیکیج به تاسو کې امپورټ کړئ تر څو دغه ایرر ختم شي. نو سوینګ لایبرری تاسو یوز کوئ. دا پینل به واخلئ تر څو دغه ایرر موږ څه شي ختم شي ټیکس ایریا مې. اوکې نیکسټ به تاسو دې پسې واخلئ بټنز پکار دي صحیح ده. نو موږ به یو جے بټن واخلو جے بټن 1 equal to new j button. دا شان j button دا شان بټن موږ مختلف بټن سالو یعنی 1 نه تر 9 پورې 0 تر 9 پورې بټن موږ دلته په کیلکولیټر کې یوز کوو. نو بټن 2 new j button button 3 equal to new تاسو new او j button. د دې پیکیج به تاسو انکلود کړئ دغه ایرر یو ځل یې انکلود کړئ دغه ایرر ختم شي نور اتوماتیک ختمیږي. دا تاسو بار بار مه لیکئ، دا تاسو راواخلئ دنه کنټرول سی او دلته څه کوئ کنټرول وی نیکسټ کنټرول وی. نو دلته هغه ایرر ذکر کې دغه آبجیکټ ورته تاسو چینج کړئ، یعنی دا کوم آبجیکټ هغه سی بټن 4 شن بټن 5 بټن 6 کړئ دغه ایرر خپل اتوماتیک څه کیږي ریموو کیږي ځکه آبجیکټ چینج کیږي 7
button 8 and button 9 او button 0 و چې کوم دغه next button موږ سره دی نو دا موږ د دې operations لپاره اخلو automatic چې کوم operation دی حسابي چې کوم operation جمع منفي ضرب تقسیم د هغې لپاره به یې واخلو نو په هغې کې اول بټن موږ سره څه لپاره د additions لپاره نو اول بټن موږ د additions لپاره واخلو بله بټن به موږ تاسو subtractions لپاره واخلو صحیح ده نو دلته موږ simple ولیکو add ولیکو simple ځکه دغه بټن موږ سره د add لپاره یوز کېږي بټن 2 په ځای ولیکو موږ subtraction صحیح شو او next بټن موږ سره څه لپاره د multiplications لپاره صحیح شو simple multiplications که دغه شان موږ سره نور بټنز دي نو کنټرول وي نو دغه بټن به موږ دلته object ولا چینج کو دا ایرر ختم شي نو دا بټن به موږ سره لپاره والو یو موږ سره د ډیویژن لپاره شو next بټن چې موږ سره ده په دغه کالکولیټر کې موږ سره د clear بټن هم وي صحیح شو د څه شي بټن موږ سره د clear دا د clear بټن شو بل بټن موږ سره د equal بټن هم وي equal buttons نو دا موږ ټول به بیا ان شاء الله دغه ته اډ کوو پینل ته او پینل کې موږ سره څه شي پینل خپل په جے پریم کې موږ سره انکر دی نیکسټ ورپسې موږ اخلو د دې بعد به موږ د دې لپاره څه شي اخلو نیکسټ بټن چې کله موږ واغستل نو نیکسټ به موږ د لپاره یو ډبل ډیټا ټایپ واخلو تر څو موږ هغه نمبرز په واخلو انپوټ په واخلو چې به موږ هغې باندې څه کوو اپریشن ترسره کوو موږ به دلته واخلو double number 1 صحیح شو او number 2 او دا شان result زمونږ په کار دی دا موږ دې لپاره واغستل چې موږ سره دغه num 1 num 2 او result باندې operation کیږي او په ډبل کې ځکه اخلو چې موږ سره مطلب large value څه کې accept کی ډبل ویلیو کې انټیجر کې مغسلی شو اوس دغه کوم بټنز چې دي هغې لپاره موږ انټیجر ډیټا ټایپ واخلو add c is equal to 0 دغه شان نیکسټ موږ د ملټیپلیکیشن لپاره اخلو سو نیکسټ موږ اخلو یو کلاس په واخلو پبلک کلاس په موږ دلته واخلو هم په دغه مین کلاس کې موږ یو بل پبلک کلاس اخلو نو ډېر ایزي دی پبلک class names بس شي calculator بي constructor دی صحیح شو یعنی مین کلاس کې موږ یو کنسټرکټر واغستو پبلک دا کنسټرکټر دی د کلاس نیم او د کنسټرکټر نیم به موږ سره سیم وي ځکه دغه ایرر ورکوو نو په دې کې موږ چې کوم هغه جے پریم اغستی د هغې چې کوم موږ سره اوبجیکټ دی هغې ته موږ دلته سایز ورکو ډاټ سیټ سایز نو سایز تاسو وګورئ څومره سایز ورکوئ نو سایز ورکو ود او هایټ ته 340 340 او 4050 دا دغه سایز شو دغه شان د جے پریم د لپاره سیل ډیفالټ اپریشن هم پکار دی نو پریم ډاټ سیټ ډیفالټ اپریشنز تاسو وګورئ جے پریم ډاټ سوشي exit on close چې بیا موږ کله هغه کلوز کوو اتوماتیک دی څه کیږي کلوز کیږي دغه شان پریم د لپاره موږ بل کوم یو اپریشن ده set visible دا د موږ سره ویزیبل په انیشل کې true که فالس ویلی ورکړه نو هغه پریم به موږ سره بیا نه ښکاري سو نیکسټ د دې فریم د لپاره موږ واخلو یو ټایټل set title او ډبل کوټیشن new tag solutions یعنی ما خپل چینل سور کو یو نیم ورکو solutions دا شان نیکسټ که د پریم هغه ریسایزبل یعنی پریم سایز مطلب بای ډیفالټ هغه د چینج نه راځي نو دا به ورکو دا موږ ډیسیبل کړو وروسته ورسره بیا ګورو set which one resizable دا به موږ فالس کو
کو ټری سی شو ټرو به کو چې مطلب دومره سایزي هغه دی مطلب ریسایزبل نشي صحیح شو نیکست موږ د فاینل لپاره اخلو یعنی دغه فریم ته اوس موږ دغه کم فاینل چې دی فریم ته به اډ کو صحیح شو نو فریم ډاټ اډ فاینل نو فاینل ورته موږ سکو اډ کو نو ډاټ اډ component no موږ سوته اډ کو دیکھو واچو فاینل او آبجیکټ ورته پاس کو نیکست پتا سو د وسواخلې د فاینل لپاره یو بیک گراوند فکر ده چې دا غي کلر دي څنګه لکه دا تاسو ګوري دا د فاینل ده دا بټنز چې پکې کم انکر شوی دا د فاینل لینه د کلر دي څنګه سی شو موږ به دا فاینل کلر باندې خبره کوو چې فاینل سیټ بیک گراوند کلر دا څنګه object dot set background color دی نو background color کې دی څنګه یې موږ سره background color دی yellow وی which color نو color موږ ورکو gray color ورکو دی شو چار څنګه تاسو color dot light gray ورکو دا color دی واخلي so next په موږ د border واخلو border object for new not new border factory dot create line border the create line border the paramung delta da wahlo color dot red color the red vi au size sumra vi suppose 4 okay the error work in the package but also okay include key import key now error shi remove shi biam error work no change type of color border okay error remove show masara next mung badaga panel kam object aga sede dita boss add ku text area add text area نو دلته زمونږ ټیکس ایریا object مو سو واغستو I think ټیکس ایریا وا کو object تاسو حالت پاس کو بیا بلته error ورکړي نو object صحیح دی already next ټیکس ایریا باندې اوس خبره کوو نو کوم ټیکس ایریا مونږ سره ده داغه د لپاره یو بیک گراوند کلر پکار دی set ټیکس ایریا ډاټ set background color دا هغه بیک گراوند کلر زمونږ پکار ده نو د ټیکس ایریا بیک گراوند کلر به مونږ بلیک واخلو نو multi color dot black text area لپاره من border اخلو border الته من یو object هغه سه border دلته به t border ورکو مطلب text border equal to the border factory border factory dot create line border the color دی موږ څنګه وی د color دی blue وی موږ سره چې هغه نه change وکي color dot blue او okay color dot blue comma size څومره وی هغه دی 4 دی 3 وی so next دا package بم تاسو include کوي change type or border ورکړي swing ته مطلب هغه کوم لایبرری موږ سره include کړل د ټیکس ایریا چې کوم اوس په دغه ټیکس ایریا ته border تاسو کوی اډ کوي الته بر موږ نه اډ کړل نو ټیکس ایریا ډاټ set border نو ور object بخپل اخلي تاسو ګورئ د object خپل اوچت کو وی شو ټیکس ایریا ته موږ کو border کو دا شان کدل ته د فاینل تمنګ بیک گراوند اډ کو ویر دیر دلته د فاینل تمنګ یو بیک گراوند سیټ کو ډاټ سیټ border دا object باید اوچت کی صحیح شو سو دلته سیم border اوچتای نو واټس پرابلم باید دا ټی border وي سره صحیح شو چې دوه سیم نه وي ټیکس ایریا پر ځان ته object دی او د فاینل پر ځان ته object ده next په موږ سو اف دی پسې د font size په وهلو font یو object شو new
font Arial دا یو فونټس دی شي او font.so اوکې سوري دلته font.so which one font دی څنګه وي موږ سره bold وي او ورسره bold سره څومره سایز وي یعنی 33 سایز دی موږ سره صحیح شو next موږ به ساخلو دی پسې the text area ته اوس دغه fonts څه کوو add کوو نو text area dot set font object په خپل وجه سي object تاسو ګورئ خپل یې سکو پاس کړئ next the text area موږ څه پکار دی د foreground پکار ده صحیح شو نو set foreground هغه دې څنګه وي موږ سره هغه دې وایټ کلر وي مطلب هغه ټیکس ایریا دی تاسو ګورئ دا یادوي چې دا د څنګه وي وایټ کلر دی وي دلته موږ بلیک هغسې خو وایټ به واخلو ټیکس ایریا سو نیکسټ موږ سره د ټیکس ایریا پریپیرډ سایز پکار ده چې د ټیکس ایریا موږ سره پریپیرډ سایز څومره وي صحیح شو نو ټیکسټ ایریا ډاټ سیټ پریپیرډ سایز دلته به موږ څه ورکو new occasional sorry نو dimensional کې به موږ واخلو new dimensional کې موږ د سایز څومره واخلو یعنې 2 column دی وي او 10 رو دی وي موږ سره صحیح شو 2 column 10 رو او لاس کې سیمیکولن دا ایرر څه کې موږ سره ختم شي نو dimensional دغه include کو دا error موږ شي ختم شي دا شان دغه ټیکس ایریا که کله موږ سره لیکل لینت شي نو هغه د ریپ کیږي خپله صحیح شو نو ټیکس ایریا ډاټ سیټ لاین ریف او دا به که فالزم کو نو بیا به لیکل چې نه ریف کیږي موږ به دا څه کو ټرو کو صحیح شو ټرو اوکې نیکسټ ورپسې موږ راځو دغه کم بټنز چې موږ هغسې د هغې سایز برابر یعنې بټن 1 موږ سره وه صحیح شو موږ دا object هغسې و بټن 1 object موږ هغسې و د ده سایز مطلب څه کوو موږ د پریفیرډ کوو بټن 1 ډاټ سیټ پریفیرډ سایز نو دلته به موږ ورکو نیو ډایمنشنل د ده نیو ډایمنشنل کې د سایز څومره وي دلته به راشي تاسو وګورئ ما سره دلته بټنز دي چې د هغه سایز څومره دی هماغه شان به بیا وکړو یس بټنز دي موږ سره یس د سایز تاسو وګورئ وید او هایټ څومره دي د ده ډایمنشنل څومره دی موږ سره تاسو کتلی شئ 100 ملټیپلای 42 یعنې مطلب وید او هایټ موږ سره څومره دی 100 او 240 صحیح شو 100 240 نو موږ به دلته ورکو چې یاره دغه بټنز چې دي دا به تاسو ته زه په ډسکرپشن کې درکم دا بټن تاسو ګورئ انشاءالله د دغه آیکن به هم زه تاسو ته درکم دا ما ځان ته جوړې کړي دي سیده دغه 0 نه تر واله تر 9 پورې او بیا چې کوم ارتمیټک اپریشن بټ دي هم ما جوړ کړي دا انشاءالله که تاسو خپله جوړولی شئ مشکل نشته دی خو زه به تاسو له د دې لینک ډسکرپشن کې درکم ځان ته به ډاونلوډ کړئ بیا سیده راځو د وید او هایټ موږ څه څومره 100 240 100 او سو موږ سره 42 یعنې 42 صحیح شو اوس دغه بټن ته آیکن سیټ کول پکار یعنې ما چې کوم بټن جوړ کړ دا خو د سایز شو بټن اوس ورته دغه آیکن سیټ کول غواړي نو بټن 1 ډاټ سیټ آیکن سیټ آیکنز اوکې دا باید اوچت کړي سیټ آیکن نو آیکن کې به تاسو څه واخلئ new image به واخلئ new image icon new image icon اوکې تاسو به د ټول فات را واخلئ او دته به پاس کړئ صحیح ده تو right click property او د properties کې دغه تاسو ګورئ دا د فات ده چې دا به را واخلئ Control C او دا به تاسو راشي دلته به څه کوئ ایډ ټول وي صحیح شو نو
the buttons the para bo include key image no ګورئ تاسو دغه بټن څه کړله اډ کړه دغه شان نیکسټ بټن به تاسو هم دغه طریقه باندې هغې دپاره سایز او آیکن سیټ کوئ بټن 2 ډاټ set preferred size no موږ څه new dimensional okay new dimensional او هغه موږ ټول یو سایز کې دي صحیح ده 142 okay 142 دغه شان د موږ سره څه پکار دي icon هم set کو not set icon new image icon او د هم دا شان ترو به تاسو کوئ انډیویجوال زه به دا ویډیو هیر دلته سټاپ کوم زه به دا ټول ایډ کوم بیا ویډیو موږ څه کوو سټارټ کوو دغه شان د به هم دا راواخلئ کنټرول سی او دلته به کنټرول وی ډبل کوټیشن به اخلئ ډبل کوټیشن امپورټنټ ده هیر دا یې ختم شو صحیح شو زه به ټول بټن ایډس کوم سو تاسو دلته کتلی شئ چې موږ دلته individual کوم بټنز preferred size دی دا هغه آیکن دی موږ سیټ کړل بټن 1 دپاره دغه شان بټن 2 دپاره 3 4 تر 0 پورې دغه شان اتوماتیک اپریشن کوم بټن دی د هغې چې کوم پات یو سایز دی موږ دلته څه کوو سیټ کړي دي تاسو کتلی شئ اوکې نیکسټ راځو موږ به اوس دې دپاره دغه پینل کې چې دی دا بټن یې څه کوو ایډ کوو راځو دغه پینل کې دا بټن موږ اوس څه کوو دلته ایډ کوو نو موږ به ورته وایو چې پینل ډاټ ایډ نو دلته به بټن ورکو مطلب موږ سره بټن آبجیکټ 1 اول به 0 یا 1 ستاسو خوښه ده بټن 1 دغه شان د پینل دپاره ایډ او بټن 2 د پینل ډاټ ایډ ټیپ بټن او پریس کوئ بټن 3 چې څومره بټنز اغوستي او دغه شان پینل ډاټ ایډ بټن 4 کې دا به تاسو کاپي کنټرول وی دا به تاسو کنټرول وی کوئ دی شو گئی بٹن 4 پورې شوي دا به تاسو کوي بټن 5 دا به تاسو بټن 6 کوي دا بټن 7 بټن 8 بټن 9 او بټن 0 هم موږ دلته هغسې دا شان بټن ډاټ نو بټن ډاټ د کالکولیټر موږ سره ډاټ بټن هم وي یعنې کوم ډیسیمل پوینټ چې تاسو دلته موږ ایډ کړي بټن ډاټ فیر یا ستاسو کتلی شي دلته موږ بټن جے بټن چې کوم د ډاټ بټن هم انکلوډ کړی او 0 بټن هم دلته څه کړی د هغې آبجیکټ اخیستی نو موږ دلته فینل ته چې کوم دی موږ سب ایډ کړل بټنز که تاسو دلته د کالکولیټ دغه د فینل ده تاسو ته ما انیشلي کې ویلي نو دلته اوس موږ دغه د 0 تر واله تر 9 پورې موږ دا بټن او ډاټ بټن دا ټول بټن موږ ته څه کړی دلته څه کړی دلته ایډ کړی مطلب د فینل ته موږ څه کړی انکر کړی نو اوکې موږ سره بل بټن د سبټریکشن دپاره وه که تاسو غلط آبجیکټ دلته پاس کړي دا دلته موږ ته ایرر راکړي ګورئ زه سبجیکټ ګوره ما کیپیټل ایس یوز کوم موږ ته ایرر راکړي نو چې څه آبجیکټ یې باید یوز شي دلته سبټریکشن چې موږ سره ایډ بټن هم وه او بل نیکسټ بټن موږ سره د ملټیپل وه اخلي یې صحیح ده دغه شان موږ سره د بله څه کلیر بټن وه یا د ډیویژن بټن هم موږ سره الریډي وه او دغه شان موږ سره بټن کلیر بل بټن موږ سره ایکوال وه صحیح شو دغه بټنز دي موږ سره دا موږ ټول څه کړلی تپاس کړلی so enough for today نن دپاره به دومره بس وي په دې اپلیکیشن کې که ستاسو څه ډاوټ وي نو کمنټ سیکشن چې کوم دی هغې تاسو خپل کمنټ کولی شئ انشاءالله موږ به تاسو ته ریپلی درکړو نیکسټ پارټ دپاره تاسو ویټ کوئ